ملګريه دومره مه ساده کېږه چې هغه درته ووایي چې د هرات د تظاهراتو ویډیو په مصنوعي ځیرکتیا جوړه شوې او ته هم په نورو کړنو سترګې پټې کړې. په هغه ویډیو کې چې ډیره خپره شوې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د لاسوهنې نښې پکې لیدل کیږي. سمه ده، دا به ورسره ومنو چې هغه ویډیوګانې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړې شوي، خو داسې چې د سر په سترګو وینو په دې ولې سترګې پټوئ؟ په افغانستان کې د انسانانو نه ټول اساسي حقوق اخیستل شوي، فقر اوج ته رسېدلی او ورځ تر بلې په نوو فتواګانو سره د ملت نشته امکانات هم اخلي. عقلي خبره خو دا ده که ته ملت ته وایي چې دا ویډیو په مصنوعي ځیرکتیا جوړه شوې او دا ملت ته خپل ګڼې، په عوض د دې چې ته نجونو او هلکانو ته دا زمینه برابره کړې چې هغوی ټکنالوژي او ساینس زده کړي تر څو د دې ډول ویډیوګانو ښکار نشي او د ټکنالوژي نه مثبته ګټه واخلي، خو ته یې لا نوره هم مخه نیسې. که رښتیا ویم په 21مه پیړۍ کې مذهبي حکومتونه نتیجه نه ورکوي. د نړۍ پرمختللو هیوادونو لا پخوا د دې جنجال نه ځان خلاص کړی، ځکه مذهبي حکومتونه د بشر د پرمختګ مخه نیسي. په 15مه پیړۍ کې کله چې په اروپا کې مسیحي پاپان په واک کې ول، همداسې د خلکو ژوند تنګ کړی و، حتی د چاپ ماشین یې هم حرام ګڼلو. په 1501 میلادي کال کې پاپ الکسندر د 6 فتوا ورکړه چې د کلیسا د اجازې پرته چاته اجازه نشته چې کتاب چاپ کړي. خلک ډیر پتنګ شو او د دې مذهبي پاپانو یې ازادي واغسته. هغه وایي کنه چې پتنګ شي نو په جنګ شي. نن دا هیوادونه د نړۍ پرمختللي هیوادونه دي او ملتونه یې هر ډول امکانات او سهولتونه لري. حتی د امان الله خان په وخت کې د استخباراتي ملایانو غوښتل چې د دیوبند ټولې فتوی په افغانانو تطبیق کړي. کله چې امان الله خان د اورګاډي د جوړېدو پلان جوړ کړو، ملایانو خلک پاسول چې دا خو حرام دی ځکه په هغې کې اور او سکاره لګیږي او شیطان د اور نه جوړ شوی دی، نو دا د شیطان آله ده او تګ راتګ پکې حرام دی. که تاسې د فتواوی دارالعلوم دیوبند 3 جلد ولولئ، داسې فتواګانې به وګورئ چې د انسان ذهن ورته حیران پاتې شي. هره نوې ټکنالوژي چې اوله کې راغلې حرام ګڼل شوې، لکه راډیو، تلویزیون، کمره، حتی نننی لاوډ سپیکر چې په مسجدونو کې پکې اذانونه کیږي. په اوله کې د دیوبند علماو دا هر څه حرام ګڼل. اوس همدا د دیوبند چڼي په افغانستان حاکمان دي او د دیوبند فتوی په افغانانو تطبیقوي. سلیمان لایق رښتیا ویلي، تور پنجاب یې راوز د کابل په زړه یې کېنوو، اوس به د جومات حرامي دې انجام ته څه وایي.